افغان صنعتکاران وایي چې له پاکستان راغلو 40,000 افغان کډوالو ته به کاري فرصتونه برابر کړي. په کابل کې د څرخي پلسمې په صنعتي ښارګوټي کې یو شمېر افغان صنعتکارانو او د تولیدي فابریکو مسؤلینو په دې موخه په یوه خبرناسته کې ګډون وکړ ترڅو له پاکستانه په جبر او زور سره د ایستل شوو افغان کډوالو سره خواخوږي څرګنده کړي. واړه ماشومان دي، هلته ښځې دي، هلته ډېر بیچاره مسکین سپینګیري دي. زما سپینګیری دی ښه نه رانیسي، زه افغان یم. ګوره په افغانانو کې یو متل دی چې 100 کاله بعد افغان خپل غچ اخیستی دی، 100 کاله بعد والله که د هغه داسې پاتې شي. صنعتکارانو له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو له جبري ایستلو لاس واخلي او پرېږدي چې کډوال په خپله خوښه او مناسب فرصت کې هیواد ته راستانه شي. و از نیروهای پاکستان و از نظامیهای پاکستان ایرا خواهان ازی هستیم که با ظلم و لط و کوبی که مهاجرین اخراج میکنن از هر چیز زودتر دست بردار شوند. انشالله روزی خواهد رسید که افغانستان هم مثل امروز به پای خود ما استاد میشیم. افغان صنعتکاران وویل موږ اړتیا لرو چې ماهر کارګر په دندو وګمارو. نوي کسانو ته باید حرفوي او مسلکي زده کړې ورکړل شي چې په دې برخه کې د حکومت ملاتړ ته جدي اړتیا لیدل کیږي. ما نیاز داریم که اینجا کارگر ماهر استخدام شود. چرا کارگر ماهر نیاز داریم؟ کارگر عرض کرد و معامل تولید است. کارگر که فنی بود کارایی بلند میره. تا ما ترنینگ بتیم، آموزش بتیم، ایره به کارگر فنی تبدیل کنیم زمانگیر است و این سرمایه گذاری را هم حاضر هستیم که بکنیم دیگه. په دې خبري ناسته کې د تولیدي فابریکو مسؤلینو همدارنګه وویل موږ به افغان کډوالو ته د کارموندنې زمینه برابره کړو. په 18 برخو کې تولیدي فابریکو ته اړتیا ده چې میلیونونه کسانو ته کاري فرصتونه ورسره رامنځته کېدلی شي. هره تولیدي فابریکه به په مستقیم او غیر مستقیمه توګه یو شمېر کډوال په دندو وګماري. 18 صنف مشخص میکنیم، هر صنف مکلف میسازیم که به گونه مستقیم و عاجل 100 نفر مهاجر استخدام کنه. وقتی که هر صنف به گونه عاجل 100 نفر مهاجر استخدام کرد، این 100 نفر مستقیم شد، 300 نفر غیر مستقیم جای کار ایجاد میشه. صنعتکاران وویل په افغانستان کې 60,000 تولیدي فابریکو ته اړتیا ده، په میلیونونو کسانو ته کار ورکولی شو. تقریبا 60,000 چې اوس موږ 4,000 فابریکې لرو، 60,000 فابریکو ته په افغانستان کې ضرورت دی چې باید دلته خدماتي کمپنۍ انرژي او برخه کې چې افغانستان انرژي نه لري، په هر برخه کې دلته ضرورت دی چې موږ دنه استفاده وکړو. تقریبا موږ په میلیونونو افغانانو ته دلته ځای ورکولی شو د کار. په دې خبري ناسته کې له کډوالو سره د هر اړخیزې مرستې ژمنې وشوې او له بهرمېشتو پانګوالو غوښتنه وشوه چې خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي او د هیواد په پرمختګ کې دې برخه واخلي.